د لوسو یا بربنډو فلمونو په اړه ډېر پټ رازونه. د دې فلمونو اصل حقیقت څه دی؟ په دې کې څه کیږي؟ او د لیدلو نقصانات یې څه دي؟ ولې په دې باندې خلک عادت کیږي؟ په دې اړه یو شمېر ډېر جالب معلومات په دې ویډیو کې راسره وګورئ. امید لرم چې ویډیو مو د پام وړ وګرځي او همدارنګه تر پایه به یې راسره وګورئ. که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، د لوڅو فلمونو د حقیقت په اړه او په دې اړه یو شمېر پټ رازونه په دې ویډیو کې درته بیانوو چې ډېر زیات اړین او مهم دي. اول، د لوڅو فلمونو لوبغاړي د بېلابېلو کیمیاوي درملو په زور هڅه کوي چې ځان غښتلی او قوي وښیي، په داسې حال کې چې په لوڅو فلمونو کې نه هم نارینه دومره غښتلي دي او نه هم ښځینه دومره لذت وړي څومره یې چې دوی بازار ته وړاندې کوي او خلکو ته یې ښیي. کله چې عام خلک دا ډول فلمونه ګوري، له خپل ځان او میرمنې هم ورته تمه لري چې هیڅکله په یو حقیقي ژوند کې امکان نه لري. ځینو هغو خلکو ته چې رواني ډاکټرانو ته یې مراجعه کړې او منلې ده چې د لوڅو فلمونو محتاط وو، ویلي دي ګډ ژوند یې ځکه پای ته ورسولو چې د لوڅو فلمونو په څیر هومره دوی نه یو بل قانع کولی شول او نه یې هم د فلم هغه صحنې هیرولی شوې. دویم، په دې فلمونو کې د ښځو په وړاندې یو ډول تبعیض او تحقیر موجود دی. د دې فلمونو ډېر یې نارینه‌وو ته په ذهن کې دا ورپېچکاري کوي چې ښځې یوازې د جنسي اړیکو یوه وسیله ده، ګټه ترې واخلئ او مخ ترې واړوئ، اما دا په شریک او رښتیني ژوند کې هیڅکله امکان نه لري. تر هغې چې یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یوې ښځې په توګه پوره درناوی ونه کړي، د هغې احساس او رواني وضعیت درک نه کړي او د هغې جنسي رضایت او قناعت ته پام ونه کړي، هیڅکله هم یو خوښ ګډ ژوند نشي جوړولی. که په لنډو ټکو کې ووایو، هغوی چې د بربنډو فلمونو مینوال دي د ښځو په ظاهري وجود او بدن مین دي او د میرمنو د احساساتو هیڅ قدر ورسره نشته. دا پخپله د ګډ ژوند د بربادۍ لپاره لوی ګواښ دی. دریم، هغه کسان چې په دوامداره ډول لوڅ فلمونه ګوري په رواني او عقلاني لحاظ نارامه او عصباني دي. دوی ډیر کله په دې سوچ کې وي چې څرنګه او چیرته یو څوک پیدا کړي چې خپل خواهش پوره کړي. دغه ډول غوښتنې هغوی هیڅ ډول ذهني ارامتیا او سکون ته نه پرېږدي چې په پایله کې هغوی په خپلو خواهشاتو کنټرول له لاسه ورکوي. څلورم، ارواپوهان ادعا کوي چې هغه میړونه چې لوڅ فلمونه ګوري د خپلې ښځې سره یې نه یوازې دا چې جنسي رابطه کمیږي بلکې ځینې یې په خپله شریک کله آن شکمن کیږي هم. د ارواپوهنې د برخې څېړونکي وایي چې د لوڅو فلمونو لیدل د ښځې او خاوند اړیکو ته زیان رسوي او آن خبره تر طلاق رسیږي. هغه میړونه چې لوڅ فلمونه ګوري خپلې ښځې ورته ورو ورو د جنسي عارضې د مړولو او خوند اخیستلو یوه وسیله ښکاري. دوی شاید متوجه شوي نه وي او نه هم دا ادعا ومني، بلکې دا یو حقیقت دی چې په لوڅو فلمونو مبتلا میړونه د خپلې میرمنې رواني وضعیت، شخصیت او احساس ته احترام نه لري، یوازې د جنسي اړیکو یوه وسیله یې بولي او د هغې د جسم سره مینه لري. که حالت همداسې دوام وکړي، د ښځې او خاوند ترمنځ یو بل ته جنسي میل ورځ تر بلې کمیږي، له یو بل خوښ نه وي او پایله یې په یوه صمیمیت ولاړه اړیکه نړیږي او یو له بله جلا کیږي. پنځم، هغوی چې لوڅ فلمونه او تصویرونه ګوري د زده کړې په موخه یې هم ګوري. احتمال دی چې پرې عادت شي. ارواپوهان وایي د لوڅو فلمونو په کتلو سړی داسې عادت کیږي لکه څنګه چې یو سړی په سګرټ او نورو نشهیي توکو عادت کیږي. شپږم، په لوڅو فلمونو مبتلا کیدل انسان په اخلاقي لحاظ کمزوری کوي او ډیر کله دا ډول خلک ټولنیز او فرهنګي ارزښتونه ماتوي. اووم، د لوڅو فلمونو کتل انسان په ټولنیز لحاظ تنهایۍ ته ټېل وهي. د جرمني یو شمېر ارواپوهانو موندلې ده چې د لوڅو فلمونو د لیدلو سره د انسان په مغزو او وجود کې یو شمېر هورمونونه افرازیږي چې ورسره د انسان په چال او چلند او ټولنیز سلوک کې د پام وړ بدلون راځي. دوی تر ډیره پورې ځان یووالی او تنهایۍ خوښوي او له خلکو لرې اوسي. پایله،
له اوږده بحث وروسته موږ دې نتیجې ته رسیږو چې د لوڅو فلمونو لیدل نه یوازې دا چې د ښځې او خاوند ترمنځ صمیمي اړیکې خرابوي، بلکې انسان په رواني او اجتماعي لحاظ هم له ستونزو او کړاوونو سره مخ کوي. له دې سربیره یو شمېر بیولوژیکي او فزیولوژیکي ناروغیو هم باعث کیږي، او بل تر ټولو غټ نقصان خو یې ستر ګناه او جرم دی چې الله تعالی به دغه کسانو ته په دوزخ کې عذاب ورکوي. نو امید دی چې نن سبا ټولنه چې په دې فلمونو باندې زیاته روږدې ده، په موبایل انټرنیټ کې په ډېرې اسانتیا سره کولی شي چې هر ځوان او هره پیغله وګوري. امید لرو چې له دغه ناوړه عادت څخه به نور موږ او تاسو ځانونه واړوو. امید دی چې تاسو دغه معلومات لیدلي، اورېدلي او د پام وړ وګرځي او استفاده ورنه وکړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته